رحمان بابا له د خلقو د روزګار پورې خندا ورزي چې خلقو ته وګوري چې دا خلق په کومه لار روان دي، دی څه کول غواړي، دی له څه کول پکار دي او دی کوي څه. نو رحمان بابا وخاندي او وایي چې تبسم مې د عالمو په روزګار شي، ما له خندا راشي د خلقو د کاره پورې. د خلقو چې کوم کار راغسته دی، څه کار کوي چې د مرګ یې څه یره او نه څه ډار شي. دا خلق مرګ نه هوډو یریږي نه ترې څه خطره کوي. ولې ثبوت څه دی د رحمان بابا سره چې دا خلق نه یریږي د مرګ نه؟ هر سړي ته دا علم دی چې مرګ به راځي که نه، نو ولې دا خلق نه یریږي؟ رحمان بابا ثبوت ورکوي، نو بیا دلیل ورکوي. رحمان بابا وایي چې له ده وزېږي د ده د وړاندې مړ شي، لا یې مینه د دنیا په کاروبار شي. یو انسان دی، د هغه نه بچی پیدا شي او د هغه په مخ کې مړ شي، پیدا دي شي او د هغه د مخې مړ شي، او بیا هم دی لا د دنیا د کاروبار سره مینه کوي. یا د خدای دوستا چې ستا نه پیدا شو او ستا په مخ کې مړ شو، نو بس مه کوه دنیا سره مینه کنه. ته ولې دا خنزیر د هغې نه نور هم په دنیا باندې مین شي، له ده وزېږي د ده د وړاندې مړ شي. دا څومره غټ سبق دی. رحمان بابا په یو کلام کې وایي که نه چې یو زنده چې د مرده په قبر ورشي، یو زنده چې د مرده په قبر ورشي، بس ته هومره نصیحت په دې دنیا. لکه ډېر نصیحت مه کوه، بس دا یو ژوندی سړی دی چې قبرستان ته لاړ شي، قبرونو ته وګوري، بس دغه ډېره ده. د غني خان دا کلام چې اوس موږ کوو که نه، مور ته چې لیکلی دی، زه د هغې لال، زه د هغې د سترګو تور ما، او بیا هغه وروسته پکې اخر کې دا خبره کوي که نه چې وروره دی دا جهان یو مکان د فنا، ورته مه کړه جړه، ورته مه کړه جړه. نو دا مرګ چې دی، نو دا خو ستا دپاره یو غټ سبق دی چې ستا د مخې څوک مړ شي او بیا بچی مړ شي، چې د هغه د مړ کېدو وخت نه مړ شو، نو ته به پاتې شي. ته ولې بیا د دنیا سره مینه کوې؟ او کوی هر قدم د مړو په سر لار وي، یو قدم هسې وانخلي چې په لار شي. دومره دا د مرګ نه یریږي نه، او دا خلق د دې خلقو دا کار دومره غلط دی. رحمان بابا وایي کو هر قدم دی د مړو په سرګ باندې ږدي، هر قدم دی د مړي په سرګ دی که نه، خو بیا هم دی یو قدم نه اخلي چې په لار شي. چې یاره دا څه چل دی، دا دومره دنیا لاړه، ولې دا دنیا به چې زه ورسره مینه کوم د دنیا د کاروبار سره، نو دا به زما شي چې د دې نه پاتې شوه، زه به ځان سره څه اوسم، یا به زه څنګه پاتې کېږم؟ ما نه زورور خلق لاړو، زه څه شی یم؟ د ژوندیو نصیحت په اثر نه که، مګر مړه له قبره پاسې په گفتار شي. په دې خلقو ژوندی خلق چې ورته نصیحت کوي، پیغمبران نشي، ولیان نشي، د هغو نصیحت خو په دې اثر نه کوي. رحمان بابا چغې وباسي چې خلقه مرګ را روان دی، د دنیا سره مینه مه کوئ، د خدای سره مینه وکئ، د خدای د رسول سره مینه وکئ، د خدای د مخلوق سره مینه وکئ. خو څوک هر سړي د خپل ځان سره، د خپل خواهشاتو سره، د خپل نفس سره، د خپل شیطان سره، د خپل خاندان سره مینه ده، د بل چا سره، خپل بچو سره بل چا سره مینه نشته دی. نو د ژوندو ولیانو، د ژوندو پیغمبرانو نصیحت په دې خلکو اثر نه دی کړی. ها، اوس مړي راپاسي او هغه ورته په خبرو شي چې یار ورځ زموږ سره څه تېرېږي، په موږ باندې که موږ خو ستاسو په شان ژوند تېر کړی او په غفلت کې راشه وګوره زموږ څه حال دی. دغه یو خبره پاتې ده، او هغه الله کوي نه. د امید مزه هسې رنګ دراز وي، چې تر خیزره ورته خپل عمر بسیار شي. مزه پېژنې که نه، مزه پړي ته وایي، پیتا پړی که نه. رحمان بابا وایي د دې خلقو د مرګ نه د نه یارېدو ثبوت کم دی. نو دغه دوه خبرې خو مخکې وشوې. درېیمه خبره دا ده چې ګوره د دې امیدونه ډېر اوږده دي. د امید مزه هسې رنګ دراز دی، دراز اوږد ته وایي. د دې د امید هغه پړی نه ډېر اوږد دی، دومره اوږد دی چې دته د خضر نه، خضر علیه السلام یو پیغمبر دی چې د هغه متعلق دا مشهوره ده چې هغه به قیامته پورې ژوندی، د کلي نه چې پیدا شوی نو د هغه له مرګ به د قیامته پورې نه راځي. نو دته د خضر نه هم زیات خپل ژوند ډېر شي، چېرې زه خو به د هغه نه هم زیات ژوند تېروم، هغه ولا بیا هم د قیامت په ورځ مري، زه خو واړه مرم هم نه. دومره د امیدونه یې ژوند دی، 50-50 کاله دی، منصوبې په قیامته پورې. نو دا ثبوت د کومې خبرې دی؟ ته د مرګ نه نه یېرېږې.
د انسان د مرګ نه یریږي چې د مرګ نه یریږي دنیا د دندو سره د مینه ده نو دی بیا د الله سره مینه نشي کولی سپینه ګیره په اوړي کې زوی واخلي او چې به مال رسپی او منصبدار شي بل ثبوت څه دی د امیدونه څنګه اوږده دي نو رحمان بابا بیا د امید د اوږدوالي هغه تفصیل بیانوي چې ګیره سپینه ده زوی شوی دی ونه پیژنې که نه موږ ماشومان چې وشي موږ یې په یو کپړه کې تړو دا زما په خیال صرف پښتانه تړي او یهودیان یې تړي نو دا پښتانه چې خلک وایي دا د یهودیانو یو قبیله ده نو دغه یو ثبوت پکې هم دی نور قامونه په اونۍ کې بچي نه تړي نو رحمان بابا وایي چې را ګیره سپینه د سپینو ګیرو هم بچي کېږي هغه په اونۍ کې په غېږ کې زوی واخلي او وایي چې زما دا بچی نه دی به سپایي جوړېږي او دی به میجر او کرنل جوړېږي نو هغه خو جوړ هم شي نو ته خو به نه زما مور به زمونږ د بچو ته دعاګانې کولې که نه نو د هغې عمر خو اتیا کال د پاس راغلی و ملیشیا ته راغلی وه دعاګانې به یې کولې یا بچي یا خدای پاکه پلانې باچا کې پلانې باچا کې زمونږ د بچي به یادول ما به ورته یم ورو اکو باچایان هم شي نو تا ته به کومه پیدا در ورسي ځکه خو به ته خو به مړه یې یا بادشاهان کېږي نو ته خو به نه یې په دنیا کې نو داسې سوال کوه چې ستا فایده یې او به د هغو فایده شوه که نه نو دا د امید هغه دغه یي چې امید د دې خلکو څومره اوږد وي د امید اوږدوالی دا هلاکت دی د انسان لپاره بله خبره رحمان بابا یې نور تفصیل بیانوي د خرما زړی نهل کې ورته ګوري چې دا سورې دا میوه به مې په کار شي خرما کجوري ته وایي کجوري متعلق دا مشهوره دی دا په 100 کاله کې میوه ورکوي نو د خرما د کجوري دا هډوکې نهل کو په ځمکه کې نه باسو او دغې ونې ته ګوري هغه تیغ وکړي که نه زر تیغ کوي وایي چېره د دې نه به زه میوه خورم کجوري دانې به ترې خورم او د دې په سوري به زه کښېنم او لکه 100 کاله ته چېرته ژوندی پاتې دا چې میوه کوي او تا له سوری درکوي ستا به هډوکي هم خاورې شوي نو دا د امید اوږدوالی دی رحمان بابا وایي چې دغه رنګ یې د دا امید دا پړی چې دا اوږد دی او هر فصل چې تیریبي هوسیږي چې بګان ته راته بل فصل تیار شي کوم فصل چې وریبي د ځمکې نه نو په هغې باندې امید پیدا شي خوشحاله شي چې یاره بل کاله به بل فصل چې دا اخلم بل کاله به دا کرم او دا به وشي او هغه به وشي د خدای دوسته بل کاله به ته ژوندی و که نه بس دا کوم فصل چې دی واغستو په دغې شکر وباسه را روان پرېږدوه الله سره دوستی تعلق پیدا کا سیزونه پرېږدوه او لا لپه تخم هم نوي کرلی او ناکشتۍ ځینې تمه د خروار شي دغه د امید اوږدوالی څه دی د لپه تخم لا کرلی نه وي ناکشته لکه ناکرلی نو اوس د لا تخم نه دی کرلی او هغه هم لپه تخم او تمه یې د څه ده د خروار ده چې یاره زه دا یو لپه تخم مې دا به زه وکرم نو خروار څه ته وایي خروار هغې وزن ته وایي چې انسان یې نشي وړی صرف خرې وړی شي نو دا فارسۍ کې هغې ته وایي که نه خروار نو د ده تمه څه کېږي د دغې لپې نه خروار غواړي داسې ټولنې کې ته غواړي چې صرف خرې وړی شي او کرلي دي څه دي لا کرلي دي هم نه دي لپه دې کرلي هم نه ده د خدای دوسته لږ پام خو کوه که نه ځان ته خو سوچ کوه ته څه شی او غړوندي د نازکړو خسو غړي چې سبا بیګا به ما لره ګوار شي ګوار پېژنې ګواره د غواګانو غویان به پخوا په دې کلي کې زما ته یاد شي نو مونږ کلی و به هم پوهه که نه نو په دې کې به یو مونږ به ورته وې غوبه به ورته وې د کلي یو ځای ته به مونږ غواګانې بوتلې څاروي که نه غویان به بوتلم بیا به یو غوبه به هغه به دا بوتلې سارا ته سر به یې بوتلې ماښام به یې راوستې دغې ته ګواره وایي او ګواره دغې ته هم وایي چې یاره یو څاروی دی نو خو یو څاروی دی چې ډېر شي نو د څاروو کثرت ته ګواره وایي ټیک شوه نو زه یې ځکه پېژنم چې مونږ به ویې لکه ګواره مونږ به لکه داسې کنډک دی د بیزو هغې ډېروالي ته کنډک وایي د غواګانو هغې ته ګواره وایي نو غړوندي د نازکړو خسو غړي
د نازکړه خصو پروفیسور اسیر منګل صاحب لیکلي دي چې کم سخي کټی لا پیدا شوي نه واګانې بلار بي دي د سخي نه دي پیدا شوي دی ولا پړي غړي پړي غختل په بخا خلکو پړي غختل ټیک شو پرواز نه دي وخونه او د سړونو نه دینه غړوندي ستوي غړوندي په کم پړو باندې چې ساروي تړي هغه ته غړوندي وي ټیک شو لا اوس کې دې چې پښتانه نه پیژنلا نو غړوندي د نازکړو خصو غړي د هغه خو د پاره د غړوندي تیارې چې کوم لا پیدا شوی نه دي او وای چیرې چې دا به سبا بیګاله مالا بس یو غنه ګوار شي دا ساروي امید شي مزه وکوم او لکړو کې کټوري غواړي لزانو په دغه سي پوج ګوي اعتبار شي وز ځان نه پیژنم چې ځان کې د شي ستوي مرغو یو قسم دی والله علم خو لکه ماشوم چې کټوري لوخي خولي لوخي د مرغو نه غواړي کو دا ځان مرغې ته دغه کنه ځانو نه غواړي نو په دغه سي پوج ګوي اعتبار شي دا سي بے فائدې خبرې پوجګیسته وي فضول خبرې دا سي فضول خبرو باندې د اعتبار وشي شیطان او نفس او تکم خبرې کوي دنیا پرس خلک چې تکم خبرې کوي کنه د پاغه باندې اعتبار وشي پروفیسور سبسلی کې دی لکه څنګه چې یو ماشوم د ځانو نه کټوري غواړي لکه څنګه چې یو ماشوم د ځانو نه کټوري غواړي چې دا یو ناشونه کار دی دغه سي د هم په دې پوچو بے بنیاد خبرو او سوچونو باور کوي دا دنیا څه ده دا خو ځانې دي مثال په تور ته د دنیا نه وفا غواړې چې دنیا به مال داسې وکړي داسې وکړم داسې لکه ماشوم چې د ځانو نه لوخي کټوري غواړي کټوري قیمتي لوخو ته ویل شي او چې هرګز په عمر نه وی چرې شوی هرګز نه سوري چې هرګز په عمر نه وی چرې شوی د هغو ناشد نه یو امیدوار شي د هغو ناشد نه یو امیدوار شي چې کوم کار چرته په جون باندې نه شوی لکه یو کار چې ناممکن ای کنه نو د انسان د ناممکناتو امید کوي چر دا بو شي هغه بو شي مثال په تور باندې زه سوچ کوم چې را بادشاہ بشم او بچي وزیرانی کنه دا خو ناممکنات دي یاره دونه دولت پوي او بس د بیل ګیټس په زمانه وکړي او زه ټول دنیا کې بس لکه 1 نمبر مالدار یم او دا بنگلې وي او په هر خار کې او په هر وطن کې به زما کارخاني او دا چې دي دا ناممکنات دي خو هر انسان څه دی دغه امیدوار دی ته مکه کنه کوي دا سی په هغه سی چې نه کېږي ناممکن یې اړو سوچ مکوه او هلکان غوندې پاس په کوټه ځغلي خو چې 2 قدمه واخلي نور سار شي ماشومان په دې کوټو منډي وهي کنه ځوانان چې زلمی چې یا ماشومان منډي وهي زلمی خو چې بالغ شي بیا نه وهي ماشوم لا الله دل دې چې لوبي کنه دل د لوب دغه وهي دل الله تعالی په دې خپو کې طاقت اچولې د ماشوم طاقت په خپو کې چې نابالغ ایله ځکه دې منډي وهي لوبي کوي کنه په منډو ترلو باندې نستړي ما ته یاد دي زمونږ یو استاد زمونږ گاوند کې معراج الدین لاله ورته مونږ وایو کنه زمونږ په خوا کې دغه کور بس سشه ماته دکان نه دار راوړه نو یاره زه په منډه دغه ځای لاړم او څنګه لکه د 100 په سپیډ کې وتلم کنه او د 100 په سپیډ کې بیا واپس رالم نو ما په خیال 2-3 منټه به تیر نو او دغه د کور دی دکان ته ځې او بیا راځې نو په دې کم از کم 15 منټه لګي ما 3 منټه واغسته اور عالم مته تا ته څنګه رااله پیره کو نو دا ولې د ماشوم په خپو کې طاقت یې څنګه د تیز منډي وي رحمان بابا وایي چې لکه انسان څه دی د مرګ نه چې نه یریږي د په کوټه باندې بزغلي د ماشومانو په شان خو 2 قدمه اغستې نه چې بودريږي اوس دا خیال له الکه ته خو بوډای ستاخپو کار پریخه د منډو نه دي خو د سیالي کوي د ماشومانو سره چې زم داسې منډواله شي مقصد دا دی چې یو سره دی هغه کو دنیا غټي ظلمه ته ودی غټي څه خبره نه ده خو بوډا صاحب اے بابا ته نو وسو بابا شوي او لکه خپې په قبر کې جوړن دي دلته زمون ملګرو کې ملګری دی او د
1500 د شلو کال نه ما ته یاد دي چې هغه په ډایلیسس باندې و. نو مې نه علمه په ډایلیسس باندې و، متیازې نه کېدلې. په هفته کې په 3000 هغه ډایلیسس کو. او ډایلیسس الله دې موږ ساتي دا چې وکړي که نه په هغې ورځ خدای غریب خبرې نشي کولی. بیا څه چل وشو، شوګر وته که نه، بیا ته یو وخت هم پرې شوه، بله خپه ته هم پرې شوه. ما ته یو پیره ټلیفون وکړو چې یاره چېرته ځمکه خو ستاسو په دې علاقه کې نه خرڅوم. ولې؟ یاره ځمکه اخلم دغه یې که نه ښه یاره داسې خفه شوم او خندا م راغله لکه رحمان بابا په شان خندا م راغله چې د خدای دوسته ته خو نیم تللی قبر ته. او بیا په دنیا باندې دومره کنجوس او دومره بخیل په جنازه ولاړم. ما وی خدای پاکه کو تا دی وبخو. نو قارون بم بخي ولې هغه د دشمنو هغه خو دې هغه خو تعالی څوک وجري نه وکنه چې هغه د دشمنو او د دې نه دشمنو دم بخیل دی، دم قارون دی. په خدای پاک یې نو په جنازه مې خو جنازه مې اړه ویل نه ده د سره مې اوسه ولاړم. اما یا الله کو دې دی وبخو نو قارون بم بخي دغه ته ما. نو مقصد دا دی چې یو انسان او بیا دغه ټلیفون نه پس ما په خیال څه میاشت نه کېده چې لاړو مردار شو. بخنه غواړم لکه مردار مې وي که نه د غوسې نه مړ شو. دا ورته هم نه یم چې خدای دې وبخي، ځکه چې خدای وایي زه یې نه بخم، زه یم ته وبخه نه، ته زه څوک یم چې ورته یم چې وبخه. ځکه چې الله تعالی د بخیل سړي او په دنیا چې مینې د بخانه نشته دی، الله یې نه بخي، د الله خوښ نه دی. نو دا ته لکه یې بوډا او مرګ لکه نیم تلی قبر لا نیم په قبر کې او سیالي د چا سره کې د هغې ځوان سره کې چې په ده باندې نوې ځواني راغلې ده او ملکونه په بل اړی. نو تم دا چل کول غواړې، داسې مه کوه. په زحمت د تن له مالګې هم پرهیز کا، هغه نه کا چې له نهې پرهیزګار شي. واه رحمان بابا یو بهترینه خبره وکړه. په زحمت د تن له مالګې هم پرهیز کا. د بلډ پریشر دی پوره دا مرضونه د مخکې نه دي که نه، داسې بیماري ورته لګېدلې چې ماله په ډوډۍ کې مالګه مه اچوئ، په انګولي کې مالګه مه اچوئ، مالګې نه مې پرهیز دی. مالګه نه خوري، اوس شوګر هم لګېدلی شو، لکه چای نه څکي څوک، خوږه نه خوري، تروه نه خوري، پیکه ډوډۍ او پیکه خوراک. نو د تن چې بیمار دی د هغې د علاج دپاره او د هغې د سلامت ساتلو دپاره تحفظ دپاره خو ته مالګه هم نه خورې، د مالګې نه هم پرهیز کې او د چینۍ نه هم پرهیز کې، د ګوړې نه هم پرهیز کې. خو هغه نه که چې له نهي پرهیزګار شي. کوم کارونه چې در باندې الله منع کړي چې دا به نه کوې د هغې نه ځان نه ساتې. الله چې وایي دا مه کوه دا مه کوه دا مه کوه د هغې نه ځان نه ساتې. خو چې ډاکټر ته وایي دا مه خوره دا مه خوره بې نه خوري. نو کاش چې بخښنه غواړم خو الله تعالی ډاکټر په شکل کې څوک رالیږلی ورته ویل چې ورکو دا کار دی وکړو چې دا چل سره کېږي. نو دا خو د دې انصاف دی. په کار ده چې څنګه مونږه د ډاکټر، ځکه ډاکټر چې هغه د جسم ماهر دی که نه، هغه ته پته ولګېده چې یاره ده کې مالګه سیوا ده او بلډ پریشر دی، د زړه مریض دی، مالګه غوړ به نه خوري او لکه شوګر دی نو خوږه به نه خوري. مونږ بیا نه خورو. خو الله تعالی پیغمبران رالیږلي ډاکټران دي که نه، هغه وایي چې بی زنا مه کوئ، حرام مه خورئ، د چا وینه مه تویوئ، شر مخلوق ته مه رسوئ، خیر رسوئ. نو په هغې باندې عمل نه کوي، د هغې نه پرهیز نه کوي چې څه ورته الله وایي دا مه کوم هغه کوي. د ژوندون په تېرېدو یې نظر نه وي او چې دا ګنج به مې له لاسه تار په تار شي. دا ژوند چې دا یو خزانه ده، نو د دې خنځیر چې دی د ده په دې باندې نظر نه چې دا ژوند روان دی. خزانه را سره ده، دا خزانه زما لاسه تویږي. لکه مثال په طور د سرو زرو او د هیرو د جواهراتو یو غټه بوجۍ دې راغستې ده او یو ته لویږي او ته وایې چېرې دا بورې ما سلامته کور ته ووړې. اروپا کې سوری شوی دی او بهیږي که نه، یو لال یو هیرا یو د سرو ټیکې ترې ارتاویږي. نو داسې نه کوي چې د ژوندون په تېرېدو یې نظر نه وي چې دا ګنج به مې له لاسه تار په تار شي. سوچ یې نشته دی چېرې دا سوری چې دا بند کم که نه، چې دا خزانه خو زما د لاسه لاړه شي. دا ژوند چې الله درکړی دا خو
ایسارېدو نه دی، خامخا دا ورځ ورځ کټ کېږي. دا هیرې روانې دي، ستا نه خزانه د لاس نه روانه ده. نو په دا خزانه ده، اوس چې تا نه اوس بورې دې راغستې د مال او د دولت او هسې د نه په لار کې ورتاویږي او ته دې خبر نه یې، نو غوره دا نه ده چې پټی پې واخلې، کور پې جوړ کړې او ګاډی پې واخلې او په بل یې وخورې که نه، څه ژوند پې جوړ کړې. نو دا زمونږ دا ژوند چې دی دا ورځې شپې دا خزانه ده، دا دولت دی الله تعالی راکړی دې دپاره چې موږ پې څه واخلو، ځان له پې څه جوړ کړو مخې ته. او رحمان څه دی چې په پند و چا رحمان څه دی چې په پند و چاته وایي هدایت د هر بنده په کردګار شي. رحمان بابا بیا د خپل ځان نفي کوي چې رحمان دا څوک دی چې به خلکو ته نصیحت کوي، او نه زما په نصیحت څوک په هدایت راتلی شي، زما په نصیحت څوک په هدایت نشي راتلی، ځکه چې هدایت چا په لاس کې دی؟ د الله په لاس کې دی. نو کو یو سړی ډېر لکه پیغمبر چاله هدایت نشي ورکولی، صحابو نه یې ورکړی، ولیانو نه یې ورکړی، رحمان بابا وایي زه هم نشم ورکولی. څومره لکه دا کلام به څوک واوري دی به بیا هم د دنیا سره مینه وکړي. زه اکثر چې چېرته لاسنیوی لاړ شم که نه وګورم، اوس یا جنازې لاړ شم، په خدای یقین وکړم مخې ته مړی پروت دی یا هغه مړی ښخ کړی او د کاروبار خبرې کېږي، او هغه د چا چې څه مړي هغه نه هم دغه لکه سړی تېر هغه هم د دنیا په دغه په دندو وي، او هغه ته هم مرګ نه یادېږي چې زه به مرمه. داسې لکه حماقت دی. ځکه رحمان بابا خان دی. نو دا د رحمان بابا کلام و چې تاسو خوښ شوی مې ورته